السلام علیکم مرګرو د شعیب اختر نه چې د ایشیا کپ په حواله سره ست پوس کیږي نو هغه جواب نه ورکي او په مخه دا لګیا دي چې زما د روان ورلد کپ انتظار دی چې کله به د پاکستان ټیم زی احمد آباد ګراوند ته او هلته به لوبیږي او انډیا له شکست ورکي داغي په خوم ګراوند کې نو آیا د شعیب اختر د دې دومره تلوار شاته غټه وجه څه د غدر سره شریکوم ډیر زیات غټ خبر دی په دویم نمبر باندې سریلانکا د بنگلاديش په ایشیا کپ سوپر 4 مرحله کې کم دویم میچ دی دغه په حواله سره د ګراوند د کولمبو سریلانکا ګراوند چې کم دی دغه څه خبر راغلی دی د پیچ ریپورت سره د باران څومره امکان دی پکې مکمل معلومات درته شریکوم په دې ویډیو کې ویډیو تر اخره پورې وګورئ د ټول ناول شعیب اختر د دومره تلوار او د دومره غصې شاته غټ او مین وجه دا ده هغه د 2011 ورلد کپ چې هغه کې د پاکستان ټیم پاتې شوی او هغه ورلد کپ بیا د نور یو بل ټیم زما په خیال سریلانکا او انډیا چې دغه ترمنځ بیا شوی او هغه انډیا ګټلی نو شعیب اختر دا ویلي چې هغه بدل خو موږ هغه چې 2018 چمپیون ټرافي خو موږ ګټلی و چې هغه سرفراز احمد کپتان خو زما غوسه ولا وسوم نه سره زله په دې تلوار يم چې پاکستان ټیم بکله زی انډیا د احمد آباد ګراوند ته او دغه په ګراوند کې باغیله شکست ورکړي د ورلد کپ په کله ګټي زه د دې په انتظار یم بل لخت د ایشیا کپ په سوپر 4 مرحله کې بچنن د بنگلاديش او د سریلانکا دویم میچ کیږي دغه په حواله سره د ګراوند ریپورت سره غل د ټول ناول خو جیشاته زکه اشرف او نور پی سی وی چیرمنان او نورو کلالیان ورته ډیر مینتونه وکړو مازغه ځان بار راوکل خو هغه دا خبرونه منله چې زه دغه کولمبو نه د میچونه نه بدلوم نو هیڅ کوم ریپورت را کړی دی نو پاره کې دا ریپورت چې ورځ باران شو د کولمبو په سټیډیم باندې پټول سریلانکا کې شوی د خو په کولمبو کې ډیر زیات باران شوی دی دغه د پیچ ریپورت دا دی چې موسم اوس خوشگوار شوی دی د باران چانس کم دی کیدی شي دغه میچ پکې سر ته ورسی نو نن به ډیره زیاته ګرمه مزیدار مقابله کیږي د سریلانکا د بنگلاديش ترمنځ خو کچري باران ونه شو دغه چې بیا سره رپورت راځي کم سکور کارت راځي خبر سره بیا شریکوم ویډیو لایک پیج نه پالو کړئ پیج پالو کړئ چې ویډیو درته بیا په ټیم باندې در رسیدل ویل لا پامان